یا لکه منظور جانه د خپل قام د پاره پریشانه څنګه چلې د جرګې د هېڅ معلومات ونه شو دا د میاشت نه چا خبره 2 میاشتې تېرې شولې خو ستا د جرګې معلومات ونه شو او زه یم دلته په جیل کې خوسا کړمه تا ویل چې تا به د جیل نه راخلاصومه خوسا شومه په جیل کې خوسا خانه زه به په ځان باندې څه وکړمه زه خو دې خلکو ته شعور ورکوم په یو ځان باندې خو دې ټول پوځ سره نه شم جنګېدی که نه زه دې خلکو ته شعور ورکوم خو دا خلک هغه کار کوي وایي بېدبي دې ما کړي چې چرګه د کونۍ نه وي که نه نو چا کره هګۍ نه اچوي زه د هغې نه راخلاصوم او د بیا ممرېدو کره هګۍ اچوي څه پوه شوي یاره بلکل منظور جهانه دا خلک دي شعور مور نه پېژني دي چې په شعور باندې پوهېدل نو ما ورته کرکټ پرېښودو او د دې د غم د لاسه ښه ښایسته زندګي مې ولوځي په جیل کې خوسا کړمه دا خلک شعور نه لري د ملا بېدیګر خبره وایي 10 کاله بعد دا ټول دمانې او اوس سبا ترې ټول دمان جوړ شوي دي صرف په ټیک ټاک کې چیرې وي چې منظور جهانه او عمران خان او یا لکه منظور خانه تا خو موږ پسې ما چا خبره یو قسم اختر راګلېږلی و چې مکتبونه خلاص کوي او ټول هغه چا خبره جذباتي ځوانان در سره ولاړو ټیک ټاکران در سره ولاړو او هغه دې په شا شو موږ ته خو معلومات موږ خو به مکتبونه خلاص کړو خو موږ ته معلومات چې تا په چندانې خلکو باندې غیرت نه دی کړی او که نه اشرف غني صاحب زه د دې خپلو خلکو نه ډېر زیات خفه یم د وګوره په خپل دغه کې سفر کې هغه دومره خبرې راته خلک کوي او بیا هم دا خلک نه راپاڅېږي زه خو دې خلکو ته ژوند غواړم او که نه نور هېڅ خبره نشته اشرف غني صاحب د وګوره دومره غټې خبرې زه په سر وړم منظور جانه زه به په دې خبرو کې څه ویم وختي دې خپله ویلې چې دا خلک دي که نه زه هغې خلکو نه راولم او دې هملته هګۍ اچوي زه به پکې څه نه ویم خو دغه ګاندي صاحب راغلی دی ګاندي به درته پکې یو څو خبرې وکړي ګاندي دې ته څه لاره وښیه که نه چې دې څه وکړي دې خلکو ته دا خبرې وکړه یاره اشرف غني صاحب زه به پکې څه وویم نو ما به چې کله مکتبونه خلاص کړه په انډیا کې نو ما د عبدالکلام کتابونه ولوستل چې په اسلام کې ماشاءالله ښځو ته څومره ډېر حقوق الله پاک ورکړي دي نو په دې خاطر ما ویلې راځه تا د عبدالکلام سره مشوره وکړه او په انډیا کې د ښځو نور مکتبونه خلاص کړه نو دا وګوره په تعلیم په برکت موږ څومره مخکې تللي یو بلکل ګاندي صاحب هغه په پښتو کې یو متل دی او د قمقلانو دپاره بیا قاتل دی وایي په مینه تور هندو خپلېږي زه مې حیران دي مسلمان جانان ته یمه یوه بله خبره به درته زه وکړمه وایي هغه قوم هېڅکله ترقي نشي کولی په کوم قوم کې چې شعور نه په کوم قوم کې چې تعلیم نه په کوم قوم کې چې د خپلې خاورې سره مینه نه او په کوم قوم کې چې د خپلې ژبې سره مینه نه او خپله ژبه نه پېژني نو هغه قوم به هېڅکله مخکې لاړ نه شي نو منظور جانه سفر دې اوږد دی نو د خیره سره حوصله به نه پیلي او خپل او دغه ته کاروان ته دوام ورکړه او که نه خفه نه شي باچی ګوره ګاندي ستا خبره په خپل زی خو خبره دې شي دا کنې چې تاسو د تعلیم د لارې خپلوئ او موږ یې په شین زور باندې بل دواړه خبرې صحیح دي که په شین زور یې خپلوي او که په قلم یې خپلوي خو باید حوصله ونه بایلي په دغې خبرې کې در سره یم ګاندي راغلی زموږ د خپل زی یاره برادر غني په یو ځي ته خو په زور رسېدل اسانه دي خو په هغه ځای کې د ټول عمر دپاره پاتې کېدل مشکل دي چې پاتې کېږي یو سوچ پاتې کېږي نو مینه دي ولس ته ورکړئ چې ولس تاسو ته مینه درکړي او که نه برادر غني زه درته بیم یم چې سر مو خلاص کړئ سر او که نه باقي خبره داسې ده چې مینه خپره کړئ مینه د زور نه هېڅ نه جوړېږي